اوله سپاره د 8 رکو نه تر 9 رکو پورې. وإذ قتلتم نفسا دا اول د قصې ده. یاد کې هغه وخت چې مړ کو تاسې هغه پلرو د تاسې یو نفس چې عامله کاو فداراتم فیها بیا جګړه کوله تاسې په مقتول کې د نفس مقتوله کې والله مخرج ما کنتم تکتمون خدای په ښکاره کوونکی دی دغه شي چې وایي تاسې چې پټاوم. فقلنا اضربوه ببعضها نو موږ ویلې ووایې دا مړی په یوه بوټۍ د غوښې د دغه غوا باندې. کذلک یحیی الله الموتى لکه عامل حکایه چې در ژوندی کو الله په دنیا کې دا دروغ و چې زه په ژوندي کولو قادر یم دغه شان ژوندي کوي الله تعالی مړي ویریکم آیاته او درښیي تاسو ته دلایل د قدرت خپل لعلکم تعقلون د دې دپاره چې غور پکې وکیه سوچ و فکر وکیه په دا پوه شي چې د ما دواري ژوندون شته او بیا به الله د ما سره حساب کوي. خو دغه بدبختو بني اسرائیلو بیا هم حق ته غاړه نه یې الله وی دا دومره غټ شی هم ولیده خو د هغه باوجود ثم قست قلوبکم بیا سخت شول زړونه د تاسې من بعد ذالک وروسته د ژوندي کولو د دغه مړي نه فهي نو دغه زړونه د تاسې دي کل حجارت په مصر د تیږې او اشد قسوه یا ډیر سخت په اعتبار د سختوالي تر تیږې هم ډیر سخت دي د تاسې زړونه لکه تیږه بلکې تر تیږې هم ډیر سخت ولی بلکې ترتیګم ډیر سخت ځکه اوس په تیګو کې بیرته څه نرمي شته. وان من الحجارة بشکه ځینې د تیګو نه هغه تیږې دي لما یتفجر منه الانهار چې خامخه خوټیږي بهیږي د دوی نه اوبو لویې لویې ویالې تر بهیږي دا نرمي ده دغه تیږې. وان منها لما یشقق او ځینې د دغه تیګو نه بشکه هغه دي چې وچوي فیخرج منه الماء دغه نه اوبو راوځي. وان منها بشک زین دي دغه تیګونه لما اراینا اغه دی يهبط من خشیت الله چر ورغړي د خدای د ډاره د غرب کې اڅوکم نه یو قدم غراش تیګ راو خوريږي. وما الله بغافل عما تعملون ند الله تعالی غافل دی هغه څه چې تاسو عمل کوئ. وتیګي کې د خدای ویرشته ورغړي د خدای د ډاره او بتر بهيږي خو د انسان زړه چې سخت چې ترتیګ نه بدتر شي. اوس د تیګې ډار د الله د ډاره ډار خو ژوند غواړي علم غواړي عقل او فکر غواړي. په تیګه کې څنګه عقل چې عقل نشته ډار راځي نو څوک وایي چې مجاز ده یعنی د خدای د حکم تابع دي مسخر دي څوک نه د حقیقت ته او واضح خبره ده چې د حقیقت ته ولی دا شیان چې موږ تاسو تمړلې دی کېږي د الله په نس ژوندي دي خپل خالق او خپل مالک پیژني. اوس جزئیاتو ته وګورو څه احادیث مبارکه وته. حضور پاک صلی الله علیه وسلم د نبوت نه بعد خلکو ته دا ښکاره کوي ما ته هغه تیږې معلومې دي چې زه لا نوم نبي شوی وحی هم نه ورغلی ما ته به سلام راچوه اوس هم پیژنم. ګوره رسول موعود ده وحی لا نه ده نازله خو مځکې و اسمانونه یې پیژني تیږې یې پیژني چې دا هغه د آخر زمانې پیغمبر ده. حضرت علی رضی الله عنه یې په مکه معظمه کې د غرو په مابین کې د پیغمبر علیه السلام سره زه روان و چې په غره به ورتلو غره به غږ کو ورته چې السلام علیک یا رسول الله چې په ونه به ورتلو ونې به ورته غږ کو چې السلام علیک یا رسول الله. دا غږ رسول الله هم اورېدو معجزه ده غږ حضرت علی صاحب هم اورېدو کرامت ده. حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کفارو د عذاب اراده وکړه د مشرکینو پس له نبوت نه د صبر غره ته پناه یوړه. صبر غره ورته ګویان شو ورته چې یا رسول الله دی مان لاشه داسې نه چې د ما په سر تا ته کفار تکلیف درکې خدای به ما وینیسي او غور ثور ناری کړ ورته یا رسول الله الی ما ته راشه زه پناه درکړم. حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم صدیق اکبر رضی الله عنه حضرت عمر رضی الله عنه یو واره دی درې او یو واره نور صحابه مر سره دي په احد مبارک باندې جمع شو. احد خوشاله نه په حرکت راغی چې امام المانه داس اشخاص دي رسول الله ورته اهدا یا احد ودرېږه یا احد عليك نبي وصديق وشهيد پتا نبی ولار ده پتا صدیق ولار ده پتا شهید ولار ده. یو اره شهیدان حضرت عثمان صاحب هم د اسره حضرت عمر حضرت عثمان یو اره چې بیا ډیر دي نو الته اسم جنس بیا شهید ذکر کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم
چیرې به په سفر لاړ چې بیرته به راغی مدینې منورې زاد اهل شرفن ته به چې نږدې شو په احد مبارک به چې سترګې ولګېدې نو ویلې هذا جبل یحبنا ونحبه دا یو غر ده چې دای د موږ سره محبت لري او موږ د ده سره محبت لرو. او حتی یو ورځ مې د یو بیان کې د چا نه اورېده چې دغه غر به بیا د یو انسان په شکل جنت ته خدای داخلي چې د رسول الله سره محبت کړی ده. د صحابه مقام به خدای پاک ورکوي لکه سپی د اصحاب کهف چې د انسان په شکل کې جنت ته داخليږي. نو تیګه کې د خدای علم شته، معرفت شته. یو غر بل غر ته غږ وکي، نمونه لري غرونه، پتا د خدای ذاکر تیر شوی دا کله چې د الله ذکر کوي چې هغه ورته او وایدای د خوشحالي نه په حرکت شي. دا مځکم انسان پیژني، اسمان پیژني. آیات مبارکه د فما بکت علیهم السماء والارض. په کوپارو نه اسمان جوړلې نمځکه هغه تفسیر به بیا راځي په خپل ځای کې چې مسلمان نه کامل چې انسان چې مړ شي مځکم سي ژاړي اسمانم سي ژاړي. خوشوندي دي الله تعالی ته دی الله حکم کوي. ذکر بکریم و ان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. د څه شي نشته مگر دی الله حمد و ثنا ادا کوي خو تاسو نه پپیږئ، تاسو نه پپیږئ. ایمو مرګري کې الحمدلله الحمدلله الحمدلله. ډیرو مرګري ماته دا حال ویلای چې د ذکر په حال کې د مځکه غږ ز اورم چې هغه ذکر کوي، د دیوالو غږ اورم چې دا دیوالو نه ذکر کوي، د غوونې بوټي په څنګ کې چې زناتم چې ذکر کوي وای هغه غږ اورم، هغه ګلانو په څنګ کې چې زناتم چې هغه ذکر کوي وای زه هغه اورم. حتی چې څومره مسترګې لګيږي غږ مې اورېدل کېږي دا ټول بوټي ذکر کوي. د خدای ذکر ده، د الله تعالی ذکر ده. یو ختم کې یو خلیفہ سي په مجلس کې د خلیفہ سي د خلینو یا الله غږ په زور شو. یو مرید وی چې څومره اسلامي ملکونو د ټولو نه د ار بوټي د ار ونې نه الله نه راپورته کېده. نو خدای پاک وی چې د هر شی د خدای ذکر کوي خو تاسو نه پپېږئ. نو ژوندۍ دي په حقیقت باندې دي، خو چې انسان خدای پاکم دی وساتي چې بیلاری شي ترتیګم بد شي ترتیګ نم سخت شي بیا د خدای خبرې زړه ته نه لویږي ډار خوب. انسانان ژوندۍ دي پوسته کوي ګورئ خو دغه انسان ده. د انسان په سر بیخونه د عمر موافق ورته کوي. څو کلان یې 10 کلان 10 میخونه ورته کوي هغه د انسان د چغې ورته وي خو د پزړه کې نرمي نه راځي. دا انسان ده خو هغه د قران وی چې تر جوړه ترتیګه سخته. افتطمعون ان يؤمن لكم. دا بدبخته يهودو ته خو به ډیر دعوت اسلام ورکول کې د مسلمانانو به امید و چې ګوندې ایمان راوړي زړونه. الله تعالی وی دغه بدبختو ته تاسو تامه د ایمان مکئ. دوی د قران د تورات د الله کلام اورېدو خو بیرته به د ځانه بدلو تحریفونه کې کړه. افتطمعون ان يؤمن لكم. آیا تاسو تمه کوئ ای مسلمانانو چې ایمان براوړي د تاسو په ویناو په خبرو باندې؟ او حال دا وقد كان فريق منهم وای وډاله د دینه په خوانه پلرونه يسمعون كلام الله جواب ورې خبره دی الله تعالی ثم يحرفونه بیا به بیرته اړول دغه خبره د خپل حقیقت نه من بعد ما عقلوه ورسل د چکب په پویم شو وهم يعلمون دوی په پیدم په دا تحریف او افترا باندې چې الله خود شنو دی ویل دي ځانه بي ویل. واذا لقوا الذين امنوا قالوا آمنا. او دغه بدبخته يهوديان چې کله ملاقات وکړي دغه کسانو سره چې ایمان راوړي نو دوی موږ هم ایمان راوړي. واذا خلا بعضهم الى بعض. او کله چې بیا ګوخي شي واځي شي ځینې د دې ځینو نور سره نو یو بل ته خوش کی شروع کی ولی ما مسلمانانو ته دا ویلې چې موږ ایمان راوړی. د خپل خبرې په ځان باندې حجت ګرځوي بیا په قیامت کې پتا شي دلیل وي دی چې کوم غو نه وي نو بیا په قیامت کې دی دلیل نه لري. ا دې سوی خبره ده چې خپل سترګې پټې کې دی چې ذاتي مدایم نه ویني. قالو دی یو بلته اتحدثونهم بما فتح الله عليكم. آیا خبروي تاسو يهوديان او مؤمنان په هغه شي چې پرانستي دي الله تعالی په تاسو باندې چې علم دا او معرفت ته هغه خبري اوس دوی ته کوي ليحاجوكم به چې جګړه وکړي د تاسو سره. دا مؤمنان په هغه خبره چې دا تاسو ورته کړی د عند ربکم پنځ د رب د تاسو افلا تعقلون نه پیږي چې دا خبره کوي چې په تاسو بدلیل وي.
یعنی په خوله امنا ورته وایي د دې د ایمان تصدیق کوي چې دا رښتیا ده د خپل خبر به بیا په قیامت کې در باندې دلیل وي چې خو دوی هم راته ویل چې دا رښتیا دغه د دوی بیا کافران شوي دي ایمان نه دراوړی الله تعالی وی اولا يعلمون ایا نه پیږي دغه يهوديان ان الله يعلم ما يسرون وما يعلنون چې بشک الله تعالی عالم ده په هغه کفر او منافقت دی باندې چې پټي او هغه چې ښکارا کوي چې د خلی ایمان ده ومنهم اميون زين دغه يهوديانو نه امیان دي لا يعلمون الكتاب نه پیږي په کتاب په تورات باندې الا امانيه مگر تش پیږي په هغه هیلو ارزوګانو امیدونه چې هغه بدبخت ملایانو یې ور کړی دي وانهم الا يظنون ندی دی په خپل خبرو باندې مگر هم صرف اٹکل کون کی ګمان کون کی د دلیل ملیل نه لري خو کوپار دی يهودو دوه قسم شو د ملایان د امیان اوس نو علاوه د ملایانو د چان سزا ده ولی خپلم گمراه بلم گمراه کړی ده فويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم هلاکت عذاب ده لپاره دی هغه کسانو چې لیکل ده کتاب د خپل ځانه ثم يقولون بيوي هذا من عند الله چې دا حکم دی الله تعالی دی طرف نه راغلی ده ليشتروا به ثمنا قليلا د دې لپاره چې واخلې دی په هغه کتاب باندې په هغه لیکلو خپل باندې 2 روپۍ لګ فويل لهم مما كتبت ايديهم نو هلاکت د دې لپاره په سبب دی هغه چې لیکلي دي لاسونه دي وويل لهم مما يكسبون او هلاکت د دې لپاره دی هغه کار چې دی اکوي چې هغه رشوت اخیستل دي وقالوا لن تمسنا النار الا ايام معدوده دغه يهوديانو به ویله موږ ته نه رسیږي په قیامت کې اور د دوزخ مګرم یو څو ورځې شمیرل شوی یا دا معنا د دنیا ژوندون وزره کاله ده د ارو زرو کالو په مقابل کې به یو ورځ موږ ته خدای عذاب راکړي نور عذاب دې موږ نشته او باجی به ویله هغه څلويخ شپې چې موسی عليه السلام کوی تر ته تللی و د موږ په لارو د خصکی عبادت کړی و ا څلويخ تر عذاب دې موږ د پارشته نور عذاب دې موږ د پاره نشته الله تعالی دې دا خبر را نقل کړي دی وی موږ ته نه رسیږي مګر هم یو څو ورځې په شمیر باندې عذاب قلت ورته یا دیتا چې دا خبره تاسو په څه دلیل کوي ورته یا اتخذتم عند الله عهدا ایا تاسو د خدای پاک نه وعده اخیسته ده چې الله در سره وعده کړی ده چې تاسو ته ډیر عذاب نه درکړي که الله عذاب وعده در سره کړی په لن يخلف الله عهده الله خو بیا وعده کې خلاف نه کوي وعده خو نشته ام تقولون على الله ما لا تعلمون که خبره کوي تړی تاسو په خدای پاک پورې هغه څه چې نه په پیګي په واقع کې دا شایسته نه او تاسو په خدای پاک پورې دروغ تړی بلا نه تاسو ته دائمي عذابي د څه نه چې یو څو ورځې همیش په جهنم کې وله من کسب سیئه هغه څوک چې وکي ګناه تر مرګه واحاطت به خطيئته او د ګناه په د احاطه کړي ټول بدن نیولې فاولئک اصحاب النار دغه خلق چې احتنان دي اور دي هم دی په پیه په دا اور کې خالدون همیشوي چا ګناه کړي خو ګناه په ټول بدن احاطه کړي د معتزله او خوارجو مسلک ذاتی نشو ثابت دا بدبختان دعوه دی ایمان لري د موږ تاسو په امت کې دي خو دوی چې چا چې ګناه وکړه هغه به همیشه په جهنم کې ولې دا آی الله تعالی وی چې څوک چې ګناه وکړي هغه اصحاب النار دي هم په خالدون اهل زوایر دی پایتو په دغه نه ګوري چې الله خو هغه ګناه وکړي چې ټول بدن نیولې او ټول بدن کې بنیاد زړه ده زړه چې شي نسی کفر زړه د کفر زائده د نفاق زائده چې زړه هم په ګناه اخته او چې زړه کافر شو ټول بدن د په ګناه باندې گرفتار شو دغه د پاره جهنم به همیشه د پاره ده او الذين امنوا وعملوا الصالحات او هغه کسان چې ایمان راوړي او عمل صالح کړي نیک عمل کړي نیک عمل چې ده حضرت عثمان رضی الله عنه وی هغه د چې ریا نه یبکه هغه ته نیک عمل ویل کیږي چې ریا نه یبکه حضرت معاذ ابن جبل رضی الله عنه وی نیک عمل څو شرطونه غواړي علم چې عمل به دزدوي نیت چې عمل به بنیت نه کوي نیت به دی ورته صبر په دغه عمل کې چې کوم تکلیف ته پیغه به صبر کوي اخلاص ریا به نه کې عمل صالح چې څوک ایمان لري خو عمل صالح لري دغه عمل صالح اوس مشکل ده ځکه د حضرت معاذ رضی الله عنه پرایا څلور شیان کې شرط شو چې علم به وي نیت به هم وي صبر به هم وي او للهیت په می د خدای د رضا لپاره وي
نیت ډیر مهم ده. ما اول ورځ کې هم درته ویلې چې د خدای کلام ته کینو ترجمه کوو، نیتونه به صفا کوو چې د الله رضا غواړو. نیت هغه شی ده چې د ټول دین مدار ده. که ایمان ګورئ په اخلاص نه وي، د خدای د رضا دپاره نه وي، منافقت ورته ویل کېږي. جهنم کې هغه بدترین ځای د منافقینو ده. که عمل کې نیت صفا نه وي، ریا ورته ویل کېږي، شرک خفي ورته ویل کېږي، عمل برباد د الله وي. د چا سره د احسان وکړو منو از یې مه په باره وه، عمل مه باطلوه لکه هغه څوک چې عمل په ریا باندې کوي. او نیت داسې شی ده چې یو عمل ډیر عملونو تر جوړیږي. ګورئ عجب خبر ده، خو موږ د شیطان د نیت نه غافله کوي. یو عمل نه ډیر عملونه ډیر ثوابونه په مرتب کېږي. لکه اوس مثلا محدثین مثال ورکوي، سړی د جمع لمانځه ته ځي، لمونځ یو عمل ده هلته چې په جمع ادا کوي. خو دغه سړي چې کور کې اودس وکړو، یو نیت یې دا وکړه چې زه ځم د خدای پاک فرضي عمل ادا کوم، د الله د طرف نه په ما لمونځ فرض زه هغه ادا کوم. یو نیت یې دا پکې وکړو. دوم نیت یې دا وکړو، اودس یې وکړو، روان شو جومات ته. په دغه نیت باندې چې که هلته د یو عالم نه مې څه مسله زده کړه. دریم نیت یې وکړو، زه لاړ شم جومات ته دغه دپاره چې هلته د کلیوالو پوښتنه وکړم، که څوک مسکین و کمک ورسره وکړم، که مریض و بیمار پرسي وکړم، که غایب و دعا ورته وکړم. جومات ته ځي، دا نیت یې وکړو، لږ وختي لاړ شم هلته یو مستحب اعتکاف وکړم چې د ګناهو نه خلاص شم. 10 منټه 15 منټه د جمع نه مخکې لاړ، حکم د معتکف شو. مسلسل رحمت د خدای پاک پورېږي چې یو مستحب اعتکاف وکړم. جماعت ته روان شو، دا نیت یې وکړو چې زه زیارت د صالحینو وکړم، د نیکو خلکو ملاقات وکړم. څوک چې د نیک سړي د ملاقات په نیت کور روان شو، د خدای رحمت په وریږي چې تر څو هغه سړي ته ورسیږي. هلته چې دې سره کېني د خدای په رحمت کې ډوب شي. ګورئ دغسې نور پسې واخله. اوس په یو عمل د جمع ته ځې، خو نیتونه د 4 نور هم ورسره وکړه، تا ته خدای د 5 عملو ثواب کوي. که لاړې ملا نه و دیني مسله دې زده نه کړم، خو د طالبي ثواب خدای درکوي. تا خو نیت د طالبي کړی چې زه به د ملا نه څه زده کړم. که خپل عالم یې نیت یې وکړو چې زه لاړ شم هلته که موقع وه چې خلکو ته څه دیني مسایل بیان کړم، که موقع هم نه شوه په لاس درغله، خو خدای پاک ته د تعلیم ثواب لیکي. تا نیت د مریض د پوښتنې کړی و، د مسکین سره د همدردۍ کړی و، هغه کار وم نه شو ځکه نه و مریض نه و مسکین نه و، تا ته خدای پاک هغه ثوابونه لیکي. په یو عمل ده خو 5 نیتونه دې پکې وکړه، 5 ثوابونه خدای پاک سړي ته لیکي. نیت دومره مهم ده. خوشبویي استعماله ګورئ، مباح کارونه دي په نیت عبادت ګرځي، مباح په نیت عبادت ګرځي. عطر استعماله نیت دې پکې وکړو چې دا سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. نیت دې پکې وکړو چې په دغه سره د ما تقویه د دماغ راځي چې زه د خدای د دین د زده کړې قابل شم. نیت دې پکې وکړو چې مسلمان د ما د خولو د بدبویي نه نشي پازاب. عطر لګوي د تا د بدن دپاره راحت ته، دماغو دپاره د راحت ته خوشبویي ده، خو عبادت شو. ښه خوراک یې نیت کې وکړي چې زه قوت پیدا کړم په دغه خوراک باندې د عبادت کولو، چې زه د خدای پاک بیا ښه عبادت ادا کړم. دا خوراک ته عبادت شو. ښه کالي اغوندې، نیت کې وکړي چې صفا کالي واغوندم چې د خدای پاک عبادت په پاکو کالیو کې وکړم. دا کالي اغوستل درته عبادت شو. خو که بالعکس خدای نه خسته عطر استعماله نیت دا وکړي چې په خلکو غټو وي، هم د خلکو به د خولو بوی ځي، دما به خوشبویي ځي، په دې طرفو وکړه. نیت یې وکړو عطر استعماله چې پردۍ ښځې د ما طرف ته میل وکړي، دغه عطر د ګناه شوه. خوراک یې ښه چې بدن مې قوي شي چې بیا یو څوک ښه ووایم، خدای نه خسته العیاذ بالله په زنا قادر شم، په بدعملۍ قادر شم، دا خوراک درته ټول ګناه شوه. ښه کالی اغوندې د فخر و زینت دپاره چې په خلکو یې غټه ووایې چې ما خو داسې ښایسته کالي دي تاسې نشته، ګناه شوه. مباح شی
روا و دواړه طرفه برابر وو خو که نیک نیت پکې وکړو مباح عبادت شو که بد نیت پکې وکړو مباح وو ګناه شو معصیت شو او خدای پاک ته منظور نیت ته اخلاص ته وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدين خدای په اخلاص ته خدای د رضا لپاره غواړي الله رسول الله ته واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه دیغه خلکو سره وسیګه چې ذکر کی خو په ذکر کې د خدای رضا مطلوبي شهرت نه مطلوب خپل عزت نه مطلوب یریدون وجه قید دستی وسه ذکر کی چې ذکرم کې شپه ورځ خو اراده د خدای پاک رضا بل څه نه پکې مطلوب په قیامت کې او حدیث مبارک ده چې په اخر وختو کې د بیت الله د رنګولو لپاره به یو فوج راشي بيدا مقام ته تراورسي کې خدای به پمځه کنه نه باسي ام المؤمنین ورته ویل چې یا رسول الله په دغه خلکو کې خو به بازاریان هم را رواني چا په زور به هم راوستلی دا فوج نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته یبعث بنیاتهم په دنیا کې دغه غرق شو ټول خو په قیامت کې هر سره په خپل نیت راپورته کیږي حکم عام ده واقع خو هغه خاصه ده وای حکم عام ده هر عمل کې هر سره په خپل نیت راپورته کیږي چې نیت څه خلوه د تاسو سره د خپل نیت معامله کیږي نو عمل الصالحات کې وای دا شرط چې نیت به دی د خدای رضا ته عبادت کې خامخا تکلیف ده سهار نه وستر غرمه پورې ناشته په بدن نفس باندې بوج ده خو صبر وکړئ او للهیت په ویب کې چې نیت به دی د خدای پاک رضا نو څوک چې ایمان لري عمل صالح کوي اولئک اصحاب الجنه دغه خلک چې تنان دي جنت هم پیها خالدون دی په دغه جنت کې همیشه وي